سلامونه نیکې هیلې. په نننۍ ویډیو کې درته د نسخ خط دوهمه برخه یعنې د ب مرکبات ښیم. په تېره ویډیو کې موږ درته وښودل د نسخ خط د مفردات هم درته وښود، یعنې هغه توري چې ځان ته لیکل کېدی لکه الف ب او جیم او دال، همدا رقم ته نور هم درته وښودل. اوس دا د نسخ خط مرکباتو برخه ده. دې کې د ب مرکباتو یعنې دویمه برخه ده. دویمه برخه چې ده د ب مرکبات دي. کله چې ب لیکو موږ ته په اول سر کې دغه رقم ته دغه شی ډېر مهم دی. دا مشکله داسې ولیکئ دې سره قلم داسې مستقیم کېږدئ، قلم دا خط داسې عمود راسي، داسې م راوسته دومره، دا بېرته پاس داسې بوځئ، دغسې بوځئ سیده. دا د ب الف شو. بل ب ده، همدغه رقم ته اوله نقطه ولیکئ. دا نقطه ډېره مهمه ده ځکه دا ر کې هم راځي، سین کې هم راځي، داسې نورو تورو کې راځي. دا د کرښې سره دا د قلم دغه نو که نه دا د کرښې سره سیده ولئ. دا همداسې بوتلله، لږ یې پورته جګه کړئ، داسې دغه سر یې تر څو نری راسي، دا بېرته راولئ دغه شان ته داسې. کله هم داسې اوږد راوسي، دا بېرته پورته جګه کړئ. دا یې ب یعنې د ب د مرکب دویم توری شو. بل چې د ب جیم ده، ب جیم هم دغسې ساده ب دې ولیکله داسې دا لږ جګ کړه داسې، بېرته له دې سر نه هې شروع کړه، داسې بوځه، دا سیده بوځه. اوس د دې ځای او د دې ځای تر منځ به دغه هې داسې رانتقال کړئ، داسې د راوسته. دغه د منځ علاقه ده که نه، د دې ځای او د دې ځای تر منځ علاقه دا ده، په دې ځای کې به یې دا داسې راولي. په یاده مې چې دا له دې نه داسې ډېر ونباسل شي، دا بېرته همدغسې بوځه شاته، دا ګول بیا راوله داسې. ګوره دا رقم دا د ب او جیم مرکب شو. بل چې د دال ده، دال همدغه رقم د ساده ب اول غاښ ولیکه، دا سیده بوځه داسې، دا بېرته پورته جګ کړه، پورته دې جګ کړه، دا له دې کرښې سره داسې سیده بوځه، دا سیده له دې نه لږ داسې وتئ، دا لږ ترې غټ راسي. بل چې د بیرې ده، داسې ساده ب به ټول لیکي، دا رقم ده، دا پکې مهم ده ځکه اول موږ ته همدغه لیکل کېږي. بیا دا نوره داسې ساده همغه خپله چې په مفرداتو کې م څه رقم ته لیکه همغه رقم ته ر ده، بیرې. بل چې د ب سین ده، ب سین هم دغسې یو غاښ ولیکه، سین غوندې ده خو صرف یو غاښ پرې ور اضافه ده. دا همداسې که سین راته، خو دا اوس داسې یو غاښ ورته بل هم ورکوو ځکه ب سین ده، د ب مرکبات دي. دا دې داسې ګول راوله. ګوره له دې نه په لږ اندازه دا ټیټ راځي، دا یې ب سین. بل چې دا ب صاد ده، ب صاد هم چې لیکه همغسې د ب غوندې ساده یو هغه ولیکه داسې، دا کش کړه داسې. دا هم چې کله کش کړه، دغه ځای نه داسې دا لندې ساحې نه داسې یو مایل خط وباسه نری، داسې مایل خط دې وایسته، دا بېرته کوږ راوله داسې، تر څو له دې نه لږ پاس ښکته شي، دا بېرته همداسې راوله، دا داسې لږ اوږد بوځه، له دې ځای نه بېرته صاد پرې راټیټ کړه، لکه د ب غوندې دا رقم ته یو غاښ وباسه داسې، خو لږ غټ. دا نور هم داسې ګول راوله، له دې نه لږ اندازه ټیټې، دا یې ب صاد ده. بل چې دا ب توی ده، ب توی د ب او صاد او توی یو شی ده، خو صرف دال ته دا غاښ پکې نه ورکول کېږي. دا همداسې بوځه، داسې بېرته راټیټ کړه، دا بېرته له دې ځای نه شروع کړه، دلته چې راغلې دا قلم به داسې تاووې، دا غټه ګوته به بهر باسي او دا وړه ګوته به راننه باسي. دې ځای نه به الف شروع کړې، الف به یې دغه لاندې ساحې نه لږ پاس دې ځای کې راولئ، ب توی. بل چې د ب عین ده، ب عین هم داسې ساده ب دې ولیکله، دا کش کږه داسې، دا بېرته لکه دال غوندې م چې لیکه داسې یې بوځه، خو لږ یې بوځه، دا بېرته سیده بوځه، لکه د ه دغه ځای، دا بېرته همداسې راوله داسې. ګوره له دې نه به یې ډېر داسې نه باسي. دا ځای نور داسې ده لکه د جیم دغه اخرنی ځای ب عین. ب ف ب دې داسې ولیکله، دا پورته بوځه داسې، لکه د سین او دا رقم ته د ب دا رقم غاښ ته ورته ولیکئ، دا ګول راوله داسې، دا بېرته د کرښې سره دغه شانتې سیده بوځه، ب ف. بل چې د ب قاف ده، ب او ف یو شی ده، دا ګوره دا یې داسې که لکه واو غوندې، دا ځای نور دغه شانته که ب قاف، دا یې کاف شو. بل چې دا ب کاف ده، ب کاف هم داسې ب دې ساده ولیکه داسې، دا رقم ته ګوره، دا لکه الف سیده بوځه، دوه رقمه کاف پکې لیکو، دا ځای لږ داسې ورته ډبل راوله تر څو لږ ښایسته ښکاره شي، دا ځای داسې وړکای راوله، دغه خپله د کاف حمزه ورته ورکړه، دا یې د ب کاف شو. بل چې دا ب کاف ده، هغه هم همدا شانتې لیکل کېږي، هغه کوږ راځي، دا لکه دال غوندې داسې دې ولیکه داسې. ګوره که دا داسې راولو دال ترې جوړېږي، خو دا لږ داسې اوږد راولو
تر څو موږ ته کاف پکار دی چې کاف ترېنه جوړ شي. دا بېرته له دې سر نه داسې کاف دغه زوړ ووځي داسې ګول کوږ غوندې، دا یې بې کاف شو. یو بې کاف هم دا رقم ته بل هم لیکلی شو داسې دا رقم ته دا یې بې کاف، دا له دې څخه داسې یو ځای کېږي، دا یې بې کاف شو. بل چې د بې لام ده، د بې لام اسانه دی، داسې بې الف دې ولیکه دا رقم ته، دا بې الف دا بېرته بره خوا نه راوله داسې دا ځای نور داسې راوله لکه د سین دغه ځای یا د قاف هم دا رقم ته د صاد بې لام دا رقم بې میم یو بې میم داسې ساده لیکل کېږي. دا د داسې بوته دا رقم ته له دې ځای نه دا قلم بېرته بوځه دې سر سره ونښلوه، دې سر نه ده دا شیان داسې راوله. یو دا رقم ته بې میم ده، او بل بې میم چې کله مونږ لیکو داسې څلور غوندې لیکل کېږي، داسې دې ولیکو دا بېرته داسې ووځه لکه هماغه رقم ته پوره میم چې ده بې میم. بل چې دا بې میم دا شانته ده چې هر یو کوم بې میم تاسو ته اسانه یې هماغه رقم ته بې میم ولیکئ. بل چې د بې نون ده، بې نون چې ده د سین او صاد دغه اخرنی غاښ غوندې ده، نو دا ځای داسې ده لکه سین او صاد ته دغه اخرنی غاښونه، دا یې بې نون. بل چې ده بې واو ده، بې واو چې ده قاف سره یو شی ده، داسې بې قاف دې ولیکه دا رقم ته، که چېرته دا داسې کو قاف ترې جوړېږي خو نه مونږ ته واو پکار ده، دا دغه رقم ته کړو بې واو. بل چې ده بې هې ده، دا رقم ته هم که دا لکه شپږ غوندې راځي، دا هم پورته بوته داسې یو دا رقم هې ده، بله دا رقم لکه دال غوندې دغه اول سر هم ولیکو، دال ته هم چې څه رقم داسې اول سر لیکو، بېرته دا له دې سر نه بوځه دې سر ته داسې یو ځای وزنګو، دا یې پورته بوځه، او دا یې چې ده بې هې درې هېګانې یو ځای شي. بل ساده بې هې ده بې هې. بل چې ده بې لام الف ده، بې لام الف هم داسې ولیکه، بې الف هم ساده ولیکه دا رقم ده دا دې سر نه دغه الف دا شی داسې راوله لکه د واو دغه سر، دا الف یې کوږ راوله بې لام الف. یو چې ده بې یې ده، ګوره دا رقم ته مو ولیکه، دا نور هماغه ساده یې غوندې ده، بل بې یې دا رقم ته. نو دا وه د نسخ خط د مرکباتو دوهمه برخه، یعنې د بې مرکب په شکل ویډیو خپره شوې. زموږ چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ ځکه چې زموږ چینل نوی ده او ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ.